نو نن د تماشې دا لازې د یو داسې فنکار په نوم چې ډېر لوی هنرمند، ډېر لوی فنکار وسره د الله په شاعر هم او دغه شان د خپلې علاقې یو ډېر مخوریس او سپینروبې د جرګو مرکو مشر مو استاد حبیب نور، چې د زیارت په ورځ په 9 نومبر کال 2024 زمونږ نه د همیش دپاره جدا شو. په ګورې نور شو. استاد حبیب نور د دوزو د تختباد کلی اوسیدونکی و. د ارواخات په کورنۍ کې څوک هم د فن سره وابسته نه و، ولې حبیب نور حیران د رباب سره ډېره زیاته مینه وه. دغه مینې د هغه نه فنکار جوړ کړو. د هغه والد محترم سید نور یو خدایي خدمتګار او په خپله علاقه کې د ډېر عزت او شهرت څښتن و. هغه د زوی په دې هنر ډېر زیات خپه و، ولې حبیب نور د عشق په دریاب داسې لاهو شوی و چې په هیڅ شان د خپلې مینې نه لاس سر کېدو. هغه د ډېرو خو بزرګانو او نیکانو په صحبت کې وخت تېرولو. د استاد حبیب نور مرشد د هغې والد محترم ته ووی چې دی خپل مرام ته پرېږده چې ځان ورسوي، مې منې کوه. پلار ورله په یو شرط باندې اجازت ورکو چې کچا او پیکا وینا به نه کړي. استاد حبیب نور ته د خپل پلار نصیحت هر وخت یادېدو. هغه چرې هم داسې وینا نه ده کړي چې څوک ترې ورته ګوته ونیسي. هغه که یو پلو د رباب په هنر کې ثاني نه درلود، ورسره د هغه د وینا خپل یو ځانګړی انداز و. د هغه ټپې بدلې او بیا په تیره چاربیتې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خو په ټوله پښتونخوا کې د خپل فن له برکته نامه وګټله. کله چې د کیسټو دور راغی نو د حبیب نور عمره کیسټونه به بل کوم فنکار نه وي ډک کړي، تر دې چې کله حبیب نور استاد د یوې بدۍ او دشمنۍ په وجه خپل کور کلی پرېښودو، په لرو پرتو غریزو علاقو کې اوسېدو، نو هلته به ورپسې خلک تلل. هغه د مروت نه ډک پښتون انسانو، ځکه به چاته انکار نه کولو. د استاد حبیب نور یو خپله دنیا وه. هغه نه ټلویزیون ته تللی دی او نه په ریډیو د خپل فن څرګندونه کړې ده. البته یو ځل ورته ما په خپل کلي کې ووی چې استاد ریډیو ته ولې نه راځي. هغه وویل زه ستاسو د پروګرام تیر روازونو پوخ اوریدونکی یم او په دغه پخوانو هنرمندانو ډېر زیات مینم، ځکه به درشم. استاد حبیب نور ریډیو ته راغی، خپله واده پوره که. مونږ ورسره یو تفصیلي مرکه مو که او څو نغمې، ټپه، چاربیته او د هغه یو غزل مو هم د هغه نه په خپله سټوډیو کې ریکارډ کو. بل
بلبلان د غم جاړي توتیان لایي داسې ټوکې خپل اشنا را باندې وکړي چې پردي را پورې خاندي خپلوان لا که نه د یار غم مې دواړو سترګو کې غړېږي تمام مخ مې وښکلونکو کې روان لا دړسور زمای طالب احمدینو کمو خورابار په یار مین کم جانای الله
شاګردانو کې نیمګړی نه کړي څوک به د لاس څوک به په خوله څوک په منګول لوبوي زما غزلای زبانې ما تا به بل لوبوي یا به د یار یا به د دوست یا به د خپل لوبوي دا نامتو هنرمند د سمودي د ناروغۍ نه پس په 9 نومبر کال 2023 چې د زیارت ورځ وه په حق ورسېدو او د خپل کلي په هدیره کې مازدیګر 4:30 بجې د دې جنازه وشوه او همدغلته په ابدي خوب وده شو. دغه 14 زامن دي، 2 شاعران دي، یو زوی رباب هم د خپل بابا نه زده کړی دی او د موسیقۍ سره هم تعلق لري.
کې کومه